السلام علیکم لیدونکو، ښه راغلاست درته وایم. د نن ورځې موضوع زموږ د دې په اړه ده چې موږ څنګه کولی شو چې یو فولډر جوړ کړو بغیر د نوم نه او بغیر د خپل ډیفالت آیکن نه، یعنی د داسې آیکن نه، د دا رقم شکل نه علاوه. یعنی داسې یو فولډر موږ جوړ کړو چې هیڅ تصور نه کیږي یعنی چې دا یو فولډر دی. نو اول د داسې قسمه فولډر کریټ کولو دپاره اول به تاسو چې هر چېرته فولډر جوړوئ، مثلا زه په ډیسکټاپ باندې داسې فولډر کریټ کومه، همدا راسته کلیک یا رایټ کلیک به وکئ او بیا به راشئ نیو ته. نیو نه بعد به دلته فولډر باندې کلیک وکئ. دوستانو دلته مو خیال وي تاسو به آلټ بټن نیسئ او کوډ به ورکوئ 0160، خو د نومریک کیبورډ نه. نومریک کیبورډ په څه معنی؟ د عکس کې تاسو کتلی شئ یو نومریک کیبورډ دی او یو په دې مین کیبورډ باندې چې کومې نمبرې دي هغه دي. نو تاسو میک شور کوئ چې تاسو د نومریک کیبورډ نه نمبر ووهئ. نو زه اوس ورکوم آلټ 0160. ګورئ دوستانو فولډر چې کوم دی نوم یې ختم شو. د دې نه بعد د آیکن تبدیلولو دپاره د آیکن چې دی دې باندې به تاسو بیا راسته کلیک وکئ یا رایټ کلیک به پرې وکئ. را به شئ پراپرټیز ته. پراپرټیز نه بعد به راشئ کسټمایز ته. کسټمایز نه به هغې نه بعد به راشئ چینج آیکن ته. دلته لیدونکو ستاسو که هر یو عکس خوښ وي هغه تاسو فولډر ته ورکولی شئ چې هیڅ پرې ګمان ونه شي چې دا یعنې څه یو فولډر دی. مثال زه راځم دلته یو آیکن انتخابوم یا دا آیکن انتخابوم چې هر یو وي. اوکې، هغې نه بعد اپلای، بیا اوکې. اوس دا فولډر دی خو هیڅ د چا ګمان نه راځي چې دا یعنې څه یو فولډر دی. تاسو بل آیکن هم ورکولی شئ. که هر یو آیکن مو خوښ وي رایټ کلیک پرې کوئ، پراپرټیز ته راځئ، بیا کسټمایز چینج آیکن، چې هر یو آیکن مو خوښ وي دلته انتخاب کئ او تبدیلي کئ. زه مثلا دا آیکن ورکوم، اپلای کئ، اوکې کئ. اوس دې باندې د چا ګمان نه راځي چې دا یعنې څه یو فولډر دی. دې کې تاسو ډیټا ذخیره کولی شئ. مثلا زه دا عکس دا پکې ذخیره کومه، کاپي، دا ګوره ډبل کلیک چې پرې وکئ دا یو فولډر دی. تاسو ته کنټرول وي، ګورئ فولډر اوکې شو. لیدونکو نور داسې قسمه ټپس او ټریکس لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ او لایک یې کړئ. مننه د وخت نه مو.